السلام علیکم. ښه چارې ټولو شاعرانو، ادیبانو او په خاصه توګه نقادانو. ملګرو، نن ما تاسو ته ډیره زیات اهمه او ضروري موضوع مخې ته راوړې ده چې هغه ده تلویح. په تلویح باندې به خبره کوو او خو د دې نه مخکې چې په دې باندې خبره شروع کړو نو زه تاسو ته د دې هغه ضرورت رامخې ته کوم چې دا ولې ضروري ده، په دې باندې پوهېدل ولې ضروري دي. نو د نورو ضرورتونو نه علاوه په تلویح پوهېدل هر نقاد له ډېر ضروري دي او هر یو شاعر له پې ځان پوهول پکار دی، ځکه چې موږ اکثر تنقیدي اجلاسونو کې ناست یو، نو د تنقید په وخت باندې ځینې تنان چې هغې خپل ځانونه په نقادانو کې شماري نو هغې وایي چې هلکه د غزل په دې مطلع کې یا د غزل په دې شعر کې ربط نشته دی، د دواړو مصرو ترمنځ په دې کې ربط نشته، یعنې تړون پکې نشته، حالانکه ربط پکې وي خو دی په خپله پوهېږي نه. او دا ځکه چې دغه نقاد چې ځان ته وایي نو دی د تلویح نه خبر. نو خدای یاد ساتل پکار دی چې کومو کسانو ته پته نی نو چې تلویح او تلمیح دا ځان له څیزونه دي، نو چې د دې ورته پته. بله خبره دا ده چې په تلویح د پوهېدو ضرورت استادانو ته هم ډېر زیات دی، لکه هغه استادان چې هغه په کالج کې، په پوهنتون کې یا په غټو سکولونو کې هلکانو جنکو ته د شعر تشریح کوي، د نظم تشریح ورته کوي، د غزل تشریح ورته کوي او په هغې کې او هغې د شعر په مطلب باندې پوهیږي. تر هغه پورې هغې ته انصاف نشي کولی، په دغه تشریح کې ورته انصاف نشي کولی تر څو پورې چې دغه استاذ یا استاذه دا په خپله باندې د تلویح نه وي خبر. نو یو انسان چې په خپله باندې تر څو نی خبر نو دی به بل څه پوهه کړی شي. نو ګرانو ملګرو او شاګردانو، د کنایې عام طور باندې شپږ قسمونه دي او دا شپږ قسمونه چې دي نو په دې کې په 4 نمبر باندې چې د کنایې کوم قسم دی نو هغه دی تلویح. خو د دغې نه اول راځو چې کومو کسانو ته پته نی نو چې دا معلومات ورته وشي چې دا کنایه وایي څه ته. موږ خو به د کنایې په یو قسم د شپږو نه په یو قسم یعنې تلویح باندې خبره کوو، خو چې دا کنایه دی څه شی. نو کنایه په اصل کې دا په د وضاحت ضد دی. دا کنایه چې دا په لغت کې د وضاحت ضد دی او په علم بیان کې په دې اصطلاح کې چې دی نو کنایه دی ته وایي چې کله یو لفظ د خپلو حقیقي معنو په ځای باندې په نورو معنو کې استعمال شي، خو هغه په داسې طریق باندې استعمال شي چې خپلې حقیقي معنی هم ترې اخیستې شي، خو اگر چې په دغه موقع ته نه خپلې معنی مراد نه وي نو دغه چې دی دا د کنایې تعریف مشران کوي. لکه اوس د کنایې یو مثال به زه تاسو ته دا درکم چې مونږ وایو عموما وایو چې هغه خو د سپي لکۍ ده، نو دا اوس کنایه ده. د دې دا مطلب دی چې یعنې هغه په ډېر کوشش سره هم نه سمیږي. یا فرض که بل مونږ د کنایې او بل قسم وایو چې د فلانی دسترخوان خو لوی دی، نو د دې دا مطلب دی چې لکه هغه یو میلمه دوست انسان دی. او یا فرض که دا ووایو چې لکه د زید لاسونه اوږده دي، نو دا کنایه ده. د دې مطلب دا دی چې د هغه ګرفت، د هغه نیوکه د مضبوطه ده. او یا فرض که ځینې وخت کې مونږ ووایو یو کنایه داسې استعمال کو چې هلکه زما جیب دروند شوی دی، د دې دا مطلب دی چې زه دولتمند شوی یم. نو دا خو د کنایې عام مثالونه دي، خو بیا د دې چې کوم هغه قسمونه دي د کنایې نو په هغې کې یو قسم دی تلویح. نو سو د تلویح لفظي معنی چې کومه ده نو هغه ده ځلول او لکه اردو کې چې ورته مونږ وایو چمکانه،
او بیا چې کله مونږ اصطلاحي معنا اخلو نو بیا د هغه کنایې ته وایي چې په کومه کنایه کې د لازم نه ملزوم ته څو واسطې وي. زه تاسو ته د دې یو دوه مثالونه هم بیانوم چې د لازم نه ملزوم ته څو واسطې د دې څه مطلب دی او په دې باندې به مونږ څنګه پوهیږو. د دې دپاره به زه د نمونې په توګه د خوشحال خان خټک یو شعر مخې ته راوړم چې په معنی مرده شویو کره عید وي په خندای جوهري کره جړا شي. نو په دې شعر کې شاعر وایي چې د محبوب د معنا اوس تاسو ګورئ که نه چې د لازم نه ملزوم ته کومې واسطې دي. نو په دې شعر کې شاعر وایي چې د محبوب د معنا یعنې د ډېر خفګان په وجه محبوب سره نورم ډېر ګڼ خلک خفه شي او د هغې نه د خفګان نه ساه وځي مړه شي او چونکې هغې له غسل ورکول غواړي او د دې کار دپاره د مرده شویو یعنې د غاسلانو ضرورت وي نو ځکه غاسلانو که راختر شي هغې ډېر خوشحاله شي چې کار یې ډېر شو مزدوري به ډېره وکړي. نو د محبوب په معنا یعنې په خفګان د مرده شویو که رعید کېدله دا د لازم نه ملزوم ته څو واسطې لري. دا واسطې داسې لري لکه اوس فرض کا یو انسان به وایي چې لکه محبوب خفه شي نو د غاسلانو که راختر څنګه شي. نو اوس د محبوب خفه کېدل او بیا دلته د غاسلانو که رااختر کېدل یعنې خوشحالي راتلل د دې په منځ کې څو واسطې دي دغه واسطې را لټول دي په دې باندې پوهېدل دي. لکه اوس فرض که محبوب خفه شي د هغه په خفګان باندې بیا د هغه سره د هغه عشقان چې دي نو هغه نور ډېر عشقان هغې هم خفه شي او دومره خفه شي تر دې حده پورې هغې ته خفګان زړونو ته ورسي چې هغې د خفګانه مړه شي. چې کله هغې ډېر خلک مړه شي نو هسې خو په عام طور باندې چېرته په ورځ کې یو مړی نیم کېږي خو چې کله ډېر مړي وشي نو بس غاسلانو که راختر شي چې بس مونږ به خلکو له غسل ورکوو د هغې به مونږ ته معاوضې میلاویږي. بس دلته په کورونو کې د هغې ښځې د هغې بچي د هغې نور د کور خلک هغې هم خوشحاله شي چې زه بس که خیري مزدوري ډېره شوه کار به ډېر شي په مونږ کره به ډېرې پیسې به راشي. نو په دې وجه باندې د محبوب خفګان او د دلته د غاسلانو کره اختر کېدل خوشحالي کېدل نو د دې په منځ کې دا څونه واسطې وشوي. نو یو مثال د دغه یوې مصرې دغه شو او په دې دویمه مصره کې شاعر وایي چې په خندای جوهري کره جړا شي. نو اوس د محبوب خندا کېدل محبوب خندېدل او هلته د جوهري کره جړا جوړېدل دا اوس یوه کنایه ده. نو اوس یو بل نه دا خبرې ډېرې لرې لرې ښکاري خو چې کله د دې وضاحت وشي نو شاعر په دې مصره کې وایي چې کله زما محبوب خاندي نو هغه د خولې نه ملغلرې دوړی د هغه د خولې نه جوهر دوړېږي. نو چې کله هغې د خولې نه ډېر جوهر دوړېږي نو هلته په بازار کې د جوهر د جواهرو قیمت چې دی نو د ملغلرو قیمتونه هغه راکم شي. نو چې کله قیمتونه راکم شي نو هلته د جوهري چې دی نو هغه مارکیټ وغورځېږي نو هلته د هغه په کور کې خفګان راشي. نو دغه طرف ته هم چې بنده وګوري نو د محبوب د خندا سره د جوهري کره جړا جوړېدل خفګان جوړېدل نو دا څو په منځ کې دا څومره واسطې راغللې. نو دغه څو واسطې چې منځ کې پکې بنده راولټوي نو دا شعر به وځلیږي او دا ښکاره شي. نو په دغه وجه باندې چې مونږ هر هغه استاز له په تلویح یعنې دې کې د تلویح د کنایې قسم دی تلویح نو په دې باندې پوهېدل د هر استاز دپاره ضروري دي د هر نقاد دپاره ضروري دي. که هغه استاز په پوهنتون کې خلکو ته سبق ښایي لکانو جنکو ته تشریح کوي که هغه په غټ سکول کې وي او که هغه په کالج کې وي نو په دې وله پوهېدل لازمي دي. او د دې نه علاوه هر هغه شاعر لا هر هغه نقاد لا چې ځان په نقادانو کې شماري نو هغه له پوهېدل ضروري دي په تلویح باندې چې په دې باندې پوه شي چې دا ذریعې د شعر د تشریح په وخت باندې را لټولی شي او تر څو پورې چې کم نقاد په دې باندې یا کم استاد نه پوهېږي
نو دا غټه نیمګړتیا ده او بالکل دا د هغه د پوی نیمګړتیا ده. په کار دی چې په دې باندې پوه شو او که نه کېږي نو دا د کمی دی. نو په دغه وجه باندې د خپل ځان هم نقادانو له د ملامتیا نه بچ کول په دې باندې په کار دی چې اکثر یو څیز یاد کړي په غټ محفل کې د غټو غټو استادانو دانشورانو په مخ کې د پوهه نقادانو په مخ کې په یو شعر باندې په تنقید کې دا خبره وکړي چې هلکه په دې پلاني څیز کې ربط نشته او دا نشته. نو دغه وخت کې د دغه کمزوري محفل ته ښکاره شي چې دی په دې کنایو په دې څیزونو باندې یا په تلویح باندې پوه نه دی نو ځکه دی دا خبره کوي. نو په دې وجه باندې ټولو لا د دې نه خبرېدل او په دې باندې پوهېدل پکار دي. دغسې نور ډېر مثالونه دي. اوس ستاسو نه زه ساجد شایق اجازت غواړم. د الله په امان.